بسم الله الرحمن الرحیم. کم یو انسان ته چې زیاتې وسوسې راځي او یا ورته وهم راځي، د دې دواړو د لر کولو دپاره درته یو ښکلی قرآني عمل ښیمه. که موږ په دې باندې عمل وکړو نو الله به هغه قسم ښه کړي چې چاته وسوسې ډېرې راځي او هغه د وهم بیماري خلکوي د هر څه علاج کیږي خو د وهم علاج نه کیږي، نه د وهم علاج کیږي خو د هغې خپله طریقه ده او هغه علاج د الله په کلام باندې کیږي. د آیات مبارک درته ویم او د دې د استعمال طریقه هم درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. سوره یونس آیات نمبر 81. د کم انسان چې د وهم والا بیماری وي هغه د هر مانځه نه پس 11 ځله چې دی دا وی او معوذتین دی 11 ځله وی او 11 ځله دی دغه آیات مبارک وی. معوذتین قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دغه سورتونه 11 ځله وی او 11 ځله دی دا آیات مبارک وی او بیا دې دم کوي ان شاء الله چې د دې په برکت به الله د وخم هغه بیماری ختمه کړي. او څوک وایي یاره ماله سختونه پکار دي، نو کوم یو انسان چې سورة قاف ولیکي هغه بیا په اوبو باندې ووینځي او هغه کس چې هغه وهم بیماری وي په هغه باندې وڅکي، الله جل جلاله به هغه ته شفا ورکړي. اوس یو کس دی چې هغه ته وسوسې ډېرې زیاتې راځي، نو کوم یو انسان چې د سورة اعراف دا آیات مبارک وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دا آیات مبارک د جمعې په ورځ باندې د انور د راحتو په وخت کې په اوو کاغذونو باندې ولیکي او بیا د روزانه د یو کاغذ نه ګولې سازي، هغه د خولې کې اچوي او د اوبو سره د تیروي. ان شاء الله چې د دې آیات مبارک په برکت سره به د دې انسان د شیطانی وسوسې د هغې نه به محفوظ وي. که دې فکرونه کوي سوچونه کوي د هغې نه به هم الله جل شانه د انسان محفوظ کړي. او یو دویم عمل هم درته ښیم، د آیات مبارک درته ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیطان و اعوذ بك رب ان يحضرون. سورة المؤمنون آیات نمبر 97-98. د دې آیات خو ډېر زیات فواید دي، لیکن خصوصا هغه انسان چې د چا په زړه کې وسوسې پیدا کیږي، شیطانی وسوسې، یا د یو انسان زړه ته غلط خیالات راځي او یا یو انسان دی هغه د ګناه طرف ته متوجه شوی دی، او نو چې کوم یو انسان دغه آیات مبارک په کثرت سره لولي، زیات لولي، نو که د ګناه طرف ته متوجه وي الله جل شانه به د هغې نه نجات نصیب کړي. او که زړه کې غلط خیالات راځي نو الله جل جلاله به ورته د هغې نه هم چې کوم دی نجات ورکړي. نو یو ډېر بهترین عمل دی، تاسو هم کولی شئ او نورو ملګرو ته هم ښوولی شئ.